په دې سره نو حضرت ذوالقرنین علیه السلام هغوی ته وفرمایل تاسې خو د لږ وخت لپاره د یاجوج ماجوج له شر څخه په امن شوئ مګر هر څه یو ورځ ختمېدلی شي او یو ورځ به دغه دیوال هم ړنګ شي یو ځل به بیا ورنه یاجوج ماجوج راوځي په حدیث شریف کې راځي چې یاجوج ماجوج هره ورځ د دغه دیوال د ماتولو په هڅه کې دي دوی ډېره زیاته خواري وکړي مګر هر کله چې د دیوال ماتولو ته نږدې شي د دوی د پوځ مشر دوی ته ووایي چې راځئ نور کار به سبا ته وکړو مګر په سبا چې دوی د دیوال ماتولو ته راشي نو د الله تعالی په قدرت سره دغه دیوال بیرته لکه د پخوا په څیر کلک شوی وي او خپل اصلي حالت ته راغلی وي خو هر کله چې د دې دیوال د ماتولو وخت راشي نو د دوی نه به یو کس ووایي چې ځئ انشاءالله نور دیوال به سبا ته مات کړو د انشاءالله په برکت سره به دیوال په همدې وخت کې مات شي له همدغه وخت نه به د نړۍ پای ته رسېدل شروع شي او د قیامت یوه لویه علامه به راڅرګنده شي د دیوال له ماتېدلو سره به جوج ماجوج د انسانانو نړۍ ته قدم کیږدي